سلامونه درنو لیدونکو، وحیدالله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ. تیر درس کې مو د ټلویزیوني راپور ترکیبي عنصرو له جملې څخه انځور باندې بحث کړی و. نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس اتم درس ده چې د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو له جملې به پکې پر ویډیو باندې بحث وکړو. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور انلاین کورس اتم درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، مثلا د ویډیو پر تعریف پوهول. دوهم، مثلا په ټلویزیوني راپور کې د ویډیو پر ارزښت پوهول. دریم، مثلا ته د ټلویزیوني راپور لپاره د محتوا له مخې د مختلفو ویډیوګانو ورپېژندل. څلورم، مثلا ته د ویډیو مختلفې بیلګې وړاندې کول. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید موږ دغه اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، محصلان به ویډیو وپیژني او د هغې په تعریف به پوه شي. دوهم، محصلان به په ټلویزیوني راپورونو کې د ویډیو په ارزښت باندې وپوهیږي. دریم، محصلان به د ټلویزیوني راپور لپاره د محتوا له مخې مختلفې ویډیوګانې او د هغوی ساحې وپیژني. څلورم، محصلان به د مختلفو ویډیوګانو بیلګې وویني. درنو لیدونکو، تاسو به بار بار د ویډیو نوم اوریدلی وي او مختلفې ویډیوګانې به مو هم لیدلې وي. د ویډیو په تړاو له ځان سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې ویډیو څه ته وایي او د ټلویزیوني راپور لپاره څومره مهمه ده. مخکې له دې چې د ویډیو پر پیژندنې باندې خبرې وکړو، راځئ چې دوه بیلګې وګورو. د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د یاد ریاست چارسمبالی مولوي شیر محمد زبي وایي چې سږ کال ډیرو ورښتونو د طبیعي آفتونو نشتون د دوی لخوا کروندګرو ته د سرو ویشل او بزګرانو ته عامه پوهاوي د غنمو حاصلات ډیر کړي. تقریبا سږ کال په خوست کې 10% د حاصلاتو لوړوالی راغلی ده. نو وجه به غالبا یو خدا وي چې دا خو د الله جل جلاله رحمتونه دي، او دویم هغه کوم تخمونه چې وو اصلاح شوي تخمونه یا کادو تور و سپین هغه هم بزګرانو ته په وخت ورسول شو. او بل له دې سره په څنګ کې مهمه خبر دا وه چې بزګرانو ته د دې تخمونو د ښې ګټې اخیستلو د دې دپاره چې ښه حاصلات لاسته راوړي، نو هغه د دوی پوهاوی و. بل لور ته بزګران خوښ دي، وایي سږ کال ورښتونه ډیر وشول او آفتونه هم نه وو. دوی دغه راز زیاتوي چې اصلاح شویو تخمونو او د کرنې ریاست لخوا دوی ته عامه پوهاوي د غنمو حاصلات د تیر په پرتله زیات کړي. آهنګران چې خپلو مټو په زور د اور په مرسته له ګرمې شوې اوسپنې څخه بېلابېل اوسپنیز توکي جوړوي. دوی وایي کارونه مو د تیر په نسبت ښه شوي، خو په اړونده برخه کې همکارۍ ته ضرورت لرو. الحمدلله داسې خاص تغیرات نه دي کې راغلي. خپل محنت چې کوې هر وخت دپاره حلاله مزدوري ګټای چې شکر ده. الحمدلله داسې خاص تغیرات نه دي راغلي. خوښ یو د خپل کاروبار. د دولت نه هم موږ دا غوښتنه ده چې د صنعت په بازار کې باید موږ بازارونه نور ښه شي، نور همکاري سره وکړي، هم د خلکو ته زمینه د کار برابره کړي چې کارونه ښه شي، زموږ کار هم ښه کېږي. درنو لیدونکو، د کمرې له لین څخه تیریدونکې صحنه په متحرک ډول ثبتېدو ته ویډیو وایي. څه ډول چې تاسو وړاندې بیلګې وکتې، ویډیو د تصویرونو او غږونو ګډه بڼه ده او د ټلویزیوني راپور اساسي ترکیبي عنصر ده. په ټلویزیوني راپورونو کې به اکثریت وختونه ستاسو ویډیوګانې له لاندې څخه یوه مورد سره تړاو لري. لومړی، د ټلویزیوني راپور لپاره ستاسو اخیستل شوي ویډیوګانې به د پیښو یا د راپور د موضوع اړوند صحنو ویډیو کلیپونه او شټونه وي. شونې ده چې ستاسو د راپور موضوع ترافیکي پیښه وي، مختلفې غونډې وي، سیلابونه وي،
پرمختګونه او داسې نورې وي. دوهم، د ټلویزیوني راپور لپاره ستاسو اخیستل شوي ویډیوګانې به د هغه خلکو ویډیو کلیپونه یا مرکې وي چې له پیښې څخه اغېزمن شوي دي، هغه خلک چې پیښه ورسره منفي او یا هم مثبت تړاو لري. دریم، مسؤلین د ټلویزیوني راپور لپاره ستاسو اخیستل شوي ویډیوګانې به د هغه سرکارانو، مدیرانو، نظامیانو او داسې نورو ویډیو کلیپونه او مرکې وي چې د پیښو په وړاندې مسؤل دي. څلورم، کارپوهان د ټلویزیوني راپور لپاره ستاسو اخیستل شوي ویډیوګانې به د هغه خلکو په انځورونو او غږونو مشتملې وي چې د موضوع اړوند پوهیږي او د ستونزو لپاره حل لارې وړاندې کولی شي. درنو لیدونکو، ویډیو د ټلویزیوني راپور اساسي او مهمه برخه ده. موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور په تعریف کې ویلي وو چې ټلویزیوني راپور په غږیزه او انځوریزه بڼه د پیښو بشپړ معلومات د مخاطبانو په واک کې ورکوي. یعنی که موږ په ټلویزیون کې ویډیو او انځور ونه لرو نو کټ مټ د رادیو په څیر د غږ په ذریعه به مخاطبانو ته معلومات او راپورونه وړاندې کوو. د رادیو او ټلویزیون یو غټ توپیر همدا ده چې ټلویزیون د مخاطبانو سترګې او غوږونه دواړه حسونه په بر کې نیسي، په داسې حال کې چې رادیو یوازې د خلکو د غوږونو لپاره غږیز جریانات وړاندې کوي. موږ ویلي وو چې ټلویزیون له لرې څخه د نندارې په معنا ده. که موږ په ټلویزیون کې ویډیو ونه لرو څنګه به له لرې څخه د پیښو ننداره کوو، یا به څنګه وتوانیږو چې په منځني ختیځ کې روان کړکېچونه د ټلویزیون په پرده افغانستان کې ووینو. لنډه دا چې همدا ویډیو او انځور ده چې ټلویزیون ته یې د یوې لیدونکي وسیلې حیثیت ورکړی او په دغه صفت یې له نورو رسنیو څخه بیل کړی ده. ویډیو د ټلویزیوني راپور هغه مهمه برخه ده چې شتون د ټلویزیوني راپور شتون ته لاره هواروي او نه شتون د دې باعث ګرځي چې د مختلفو موضوعاتو په تړاو ټلویزیوني راپورونه له جوړېدو او خپروي پاتې شي. ویډیو له دې امله هم د ټلویزیوني راپور یو جذاب او اغیزمن عنصر ده چې لیدل کیږي، یعنی مخاطبان هغه څه خوښوي او په اسانه یې مني چې په خپلو سترګو یې ګوري. د ویډیو په تړاو بل مهمه خبره دا ده چې ویډیو د مخاطبانو او پیښې ترمنځ موجوده فاصله له منځه وړي. یعنی په ټلویزیوني راپورونو کې د ویډیوګانو په ذریعه موږ کولی شو چې له خوسته کابل ووینو، له ننګرهاره کابل ووینو، له بدخشانه کابل ووینو او په همدې ډول د افغانستان له هره ګوټه رامنځته شوې پیښه د ټلویزیون په پرده لیدلی شو. که څه هم د خوست او کابل، د ننګرهار او کابل، همداسې د بدخشان او کابل ترمنځ بلها لوړې او ژورې او همداسې ساعتونه فاصلې دي. موږ مخکې یادونه وکړه چې ویډیو لیدل کیږي او مخاطبان هغه څه ژر مني چې په خپلو سترګو یې ویني. دا چې ویډیو پیښو ته عینیت ورکوي له همدې امله ښه قناعت ورکوونکې ده. مخاطبان دې ته اړ باسي څو زموږ خبرې او راپور ومني. ویډیو د پیښو د پخلي لپاره بهترینه لار ده. وروستۍ ځانګړنه یې دا ده چې د لیدل کېدو ترڅنګ اوریدل کیږي هم، څه ډول چې موږ مخکې یادونه وکړه چې ویډیو د متحرکو تصویرونو او غږونو ګډه بڼه ده چې سترګې او غوږونه دواړه په بر کې نیسي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 8م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو له جملې څخه پر ویډیو باندې وغږیدو. د اړوند درس لپاره له دغه سرچینو یا هم ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د اړوند درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.